مونږ دې ځل د افغان طالبانو سره د روجي اعلان ولې کړی دی؟ ځینې خلک په دې باندې پوهې نه دي. دا لږ وضاحت درته بیا کوم. مخکې مونږ د افغانستان سره نه روژه کوله او نه مو اختر کوله، او مونږ خپل پاکستان سره کوله. د مولانا مفتی فوقرزی صاحب د هغې په اعلان باندې مونږ عمل کړی دی تر اوسه پورې. دې ځل مونږ ولې ونه کړو؟ نو ځینې ملګرو سوچ کې دا دی چې یاره دې امارت سره تعلق ساتي، نو مخکې هم دې امارت سره امارت حکومت نو دې سعودي پسې نه تلله، او دې ځل امارت حکومت دی هغې سعودي پسې لاړل، دې هم سعودي پسې لاړل. دا غلطه خبره محترم. مونږ د امارت اسلامي خپل رؤیت پسې تلي یو. امارت مخکې به افغانستان والا، وزیرستان والا، باجوړ، مومن، زموږ اطراف دا ټول به سعودي پسې تلله. یعنې خپل اهتمام به نو بس سعودي کې روژه میاشت ولیدلې شوه دې به هم کوله، او د هغې هم ګنجایش شته. زموږ مسلک کې د هغې هم گنجایش شته. او مفتی غلام قادر صاحب دامت برکات العالیه په هغې باندې مستقل کتاب لیکلی، دا کوړه خټک مفتی دی، او د هغه دا فتوه ده او راجح مسلک هغه وي دا دی چې مشرق کې ولیدې شوه مغرب پورې ټول خلک نو په دې باندې اختر او روژه کولی شي. نو هغې باندې باقاعده زمونږ د متونو مضبوط روایات موجود دي. خو زمونږ احناف علماء کرام دا سیده ساده الفاظ کې درته وضاحت کومه. هغه دا دی چې که یو دوه لرې لرې ملکونو کې یو لرې ملک کې میاشت ولیدلی شي بل ملک ته نه لرې دی، نو بیا دوی له خپله میاشت به ګوري، یو د بل پسې نه ځي. او که چېرته کې دا ملکونه خپل منځ کې نږدې وي نو بیا به چې یو ځای کې ولیدلی شوه په بل ځای والا باندې هم لازم ده. ښه په خبره باندې پوه شي. اوس د لرې او د نږدې مقدار څه دی؟ د لرې او د نږدې مقدار نو څوک 500 میل ذکر کوي، 500 میلو. څوک وی لري دې کول ته مفتی شفیع رحم الله زموږ علماء کرامو ترجیح ورکړی چې یو ملک کې میاشت ولیدلی شي او دا بل ملک والا هغه میاشت پسې ځي، نو د که چېرته کې د دې عمل د وجې نه د دې دویم ملک کې میاشت اسلامي میاشت د 28 ورځو ګرځي یا د 11 ورځو ګرځي، نو بیا دا ملکونه لرې لرې دي. څه شی دي؟ لرې. نو اسلامي میاشت خو نه د 28 ورځو شته او نه د 11 ورځو شته، د 29 نه کم نشته، 28 ورځو اسلامي میاشت نشته او 11 نه بره مو نشته. نو دا ملکونه لرې لرې دي، لہذا دی به اوس د یو بل میاشتې پسې نه ځي، هغې به ځان له میاشت باندې عمل کړي، دی به ځان له خپله میاشت ګوري. او که نه دومره فاصله نه وه نو بیا به د یو لیدل بل لپاره کافي وي. څه وایي جي؟ کافي وي. نو آیا موږ چې افغانستان سره دلته کې په ننګرهار کې او داسې په خوست کې، په کابل کې، په خوږیاڼو کې، په دې علاقو کې میاشت ولیدلی شوه، نو که موږ دې سره اختر یا دې سره موږ څه کوو روژه کوو، نو زمونږ میاشت د 28 ورځو ګرځي یا 11 باندې اوړي، 13 باندې اوړي نه اوړي. دومره فاصله خو نه ده که نه؟ په خبره باندې پوهېږي. ازیمه چې د آبادۍ مبادۍ لرې کې هلته جلال آباد کې ودرېږي نو دا زیاتې ښکاري. په خبره باندې پوه شي. نو 2 غنټې د تورخم نه هغه جلال آباد ته سفر دی، 1 غنټه 3 غنټې سفر دی. څومره دي؟ 3 غنټې سفر دی. او هلته شرعي شهادت یو دارالاسلام امیر المؤمنین لاندې اسلامي کومیټه د چا پابند هم نه ده، د حکومت پابند نه ده، د چا د غیرو لاندې نه ده، د شرعي اصولو مطابق هغې میاشت ولیدله. ګورئ موږ افغان پسې نه یو تلي، یاد ساتئ موږ ملک پسې نه یو تلي. که هغې سعودي پسې تللی زه هغې پسې بیا نه تلمه، دومره ورپسې نه تلمه. ما بیا خپل دلته رؤیت کته وایي سعودي پسې نه یې تلي، خپل رؤیت یې کړی دی. نو شرعن هېڅ ګنجایش نشته، شرعن هېڅ ګنجایش نشته. خو موږ مولیانو کې زموږ د پاکستان مولیانو کې دا چې د خر لکۍ نه پرېږدو، د خر لکۍ موږ نه، د خر لکۍ موږ کلکه نیولي. بس دا پاکستان دی زما، دا خدای دی، زه به دلته خامخا سجده کومه. په خبره پوهېږي. هغه افغانستان دی زه څه کومه؟ والکه دا پاکستان افغانستان لا کوم ځای کې راغلي دي، دا لا کوم دین کې دي، دا لا کوم کتاب لیکلی دي. علماء خارونه ذکر کوي، خارونه، او دا خارونه انتهایی نږدې دي د خدای لپاره. دا مولیان د خلکو عبادات تباه کوي. ښه قسم بالله. نو دغه عوام خو سادهګان دي، خو دین هم الله پوښتنه کوي ولې تاسو ښه ډاکټر پیژنئ، ښه مستري پیژنئ، په ایمان ولې نه پیژنئ؟
پیژنو که نه د دنیا چې کوم ښه کسبګر دي ورپسې ځئ که نه دي تاسو ښه ملا تر اوسه ولې ونه پېژندو تاسو حق پرسته ملا ولې نه پېژنئ داسې ده که نه ده ټول ښه پوهېږو په خپلو زړه کې ښه پوهېږو د دنیا چې د چا کوم کاروبار سره تعلق دی یو ملګری ټکسي والا دی په هر مصري کار کوي وایه که نه چې پیسې هم ته کمې او ماهر هم هغه باندې کار کوو که نه کوو یو سړی مطلب دکاندار دی هر چا نه دکاندارۍ سامان روړي نه خاص یو دکاندار ځاله یعنې موږ په دنیا کې ښه کوشش کوو محنت او په دین کې موږ وایي چې بس زمړه کم مولا راته اسانه کړه نو داسې مه کوئ او دا مولیان د الله نه ویریږي د الله د بندګانو عبادت دې نه خرابوي نو الحمدلله زموږ روژه شرعي روژه وه اعتکاف دلته پرونه خلک ناست دي او چا چې روژه نه ونیولې زموږ فتوه دا ده ښه مزېدار به اختر نه بعد به کلاره یو روژه قضا راوړي په خبره پوه شي څوک چې نن اعتکاف ته کیني نو پاکستان او دغه خلکو سره صحیح دی او زموږ په نسبت د اعتکاف هم نه دی صحیح په خبر نن نه دی صحیح که پرون ناست وي او هغه بیا یو روژه قضا راوړې وي نو صحیح وه او چې نن کیني زموږ د جهته د شرعي اصولو او د کتابونو مطابق د اعتکاف نه دی درست دا یو ورځ مخکې نه کم دی دا 20مه ورځ باندې دی او په 20مه ورځ باندې اعتکاف نه کېږي الله به زموږ ته د عمل توفیق نصیب کړه نو مولیانو موږ تاسو به د خر لکې نه نیسئ موږ د دین تابع یو د چا یو نه والله که زه د افغان طالبانو تابع یم نه د پاکستان د مولیانو تابع یم چې دین راته څه وایي چې کوم مولا د دین نه اګاړه ځي هم پرېښی دی که هغه پاکستانی که افغاني په کوم ورځ باندې چې امارت اسلامي افغانستان امیر المؤمنین خدای دې مګي خلاف شریعت کار وکړي په هغه ورځ به مې هغه ته هم سلام کړی موږ خو د دین تابع یو موږ د اشخاصو تابع نه یو ښه د ځینې خلکو ذهن دا دی جماعت پرستي پارټي پرستي دا سب کیسې دي الله تعالی دې موږ ته په دین باندې د عمل توفیق نصیب کړي